ورته راشي او برن شي. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو سړی راغی وی په سفر تللی وم دومره موده مې ویستله وی چې رالم نو دومره مې بیبي او بچي یرولي دي که نه چې چا رانه تپوس نه شو دومره مې یرولي دي. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ورته وایي نن دې زما په مخ کې ده وي خو چې بیا یې ونه دا خو د زناور خوی دی نن دې زما په مخ کې په دې فخر وکړو خو چې بیا فخر ونه کړي. وایي دا خو چې زناور را دنده شي نو ماشومان ورونه کلک کې او زنانه وایي څوک ونه چپوي چېرته. وایي دا چې ته کور ته راننوتلی وې او بیبي بچي را منډې کړی وې ابو چېرته تللی وې تا پسې خو مونږ خفه وو اباجانه چېرته تللی وې ابو مونږ خفه وو تا پسې. خاوند دا دی چې بیبي او بچي پسې خفه وي چې دی د کوره وخت وباسي او راشي بچي بیبي ته تو شي چېرته تللی وې ستا نیمګړتیا راته محسوسېدله په تا پسې خفه وو ستا هغه مینه راته رایادېدله. نو ما ډېر شي زنانه دي ښه ده چې وایي ملیشا ته لاړ شي چې خلاف شو دا ښځې وې دا ښځې وایي ګورئ دا دې کور کې بدخویه یې که نه وایي ښه ده چې خلاف شو دي ښه ده چې خلاف شو دي. حدیث قدسي دی رب العالمین وایي د قیامت په ورځ به د ښځې حساب د خاوند نه الله وایي زه پخپله علم الله به پخپله د ښځې حساب د خاوند مونږ الله له جواب ورکولی مونږ جج له نشو ورکولی مونږ پولیس له نشو ورکولی مونږ پلار له نشو ورکولی او الله له به د ښځې متعلق حساب وایي الله وایي دا به زه پخپله علم چې دا بیبي زما د عقد د لاندې ستا تابعداره شوي وو وایي درکړې مې ده او در مې کړه هغه وایي ما قبوله کړله بس خبره ختمه ښځه پیزار به پالش کوي کپړې به یې د کور چوکیداري به کوي دا ولې څه چل وشو دا په منځ کې نکاح وشوله ولې دا ښځه دومره تابعداره شوله دا د الله حکم بندې شو نو چې وایي زما د حکم د لاندې دا ستاسو داسې تابعدارې شوې نو چا چې د دې سره زیاتې وکړو الله وایي حساب به یې زه پخپله علم